د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د پاڼه ورځې د ناول نهمې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول نهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زه رښتیا هم هغه مهال لیونی شوی وم. شاوخوا خلکو ته مې وکتل، ټولو دسمالونه په لاسونو کې نیولي وو او ژړل یې، خو دغه منظره مې نه احساسوله. په یوه لوړه چیغه په خود شوم. دومره لویه پیښه نه ده شوې، سترګې دې ړندې شي، تریاک به یې نه خوړلی. اوس چې مړه شوه دوزخ ته دې لاړه شي. څوک را خبر کړي چې یوسي او کندې ته یې واچوي. د ده غږ خاونده مشره مېرمن وه. تاسې تصور کوئ هغه کسانو چې په خونه کې سر رغونډ شوي وو د تل په شان د مشرې مېرمنې اطاعت وکړ. ټولو په یوه آواز وویل، تو لعنت دې وي پر تا، ای بې عاطفې او سخزړې حیوانې. رښتیا هم په دغه څو کسه نجونو او ښځو کې چې ټولو فاحشې بللې یو هیجان رامنځته شو. که مشره مېرمن زر له کوټې نه وی وتلې او څو ځواکمن نارینه نه وی استخدام کړي، اوس به ټولو ټوټې ټوټې کړې وه. خو کله چې بېرحمي د افراط تر حده ورسیږي، له هیڅ شي هم ډډه نه کوي. په کوټه کې رامنځته شوې دردونکې منظره دا وه چې څو حیوان صفتو خونخوارو انسانانو په داسې حال کې چې په سوکانو او څپېړو یې ځانونه وسلوال کړي وو کوټې ته راننوتل. له هغه مړي څخه هم ونه شرمېدل چې د دوی د جنایتونو له کبله هلته غځېدلې او د بلې دنیا لارې نیولې وه. هغه بېګناه ښځې او نجونې هم په لغتو سوکانو وهلې او ویې کنځلې. د دوی مشران مشره مېرمن او جعفر خان وو چې ځانونه یې په نامي پهلوانانو کې احساسول. د دغې بدمرغې ډلې په ځور او درد یې سر ونه ګراوه. آخر زما زغم پای ته ورسېده. د ملیحې مړی مې په ډېر ادب سره پر ځمکه وغځاوه. اوچته شوم او ومې ویل، که له خدای او د دنیا له سپېڅلتیاو څخه نه شرمېږئ، که له دغو خونړیو سترګو او غمجنو صورتونو خجالت نه باسئ، که له دغه وره او دیوال څخه چې په چوپ ډول ستاسو د بېحده جنایتونو ننداره کوي حیا نه کوئ، د دغې بدمرغې جنۍ له جنازې څخه خو وشرمېږئ چې ستاسو په لاس وژل شوې او ستاسو د شهوت په منګلو کې شهیده شوې ده. دغو نورو څه کړي چې د دومره عذاب او ځور وړ ګرځېدلي؟ یوازې د انسانیت د تقاضا له مخې د یوې داسې جنۍ پر مظلومیت اوښکې تویې کړي چې ستاسو په لاس وژل شوې. له دغو بدمرغو څخه څه غواړئ؟ تاسې چې زموږ وینو ته دومره تږي او هیلهمن یاست، ولې ګورئ؟ زه قول درکوم چې په ډېر ورین تندي تیاره یم، په ډېر خلاص مټ ځان تاسو ته درسپارم. په ګولۍ، چړې یا هر څیز چې تاسې غواړئ، موږ له دغه محنت او ننګه ډک ژوند څخه بېغمې کړئ، خو دومره ځور او زیان مه رارسوئ. مشره مېرمن را نږدې شوه، راته ویې ویل، د دغو ټولو فسادونو سرچینه ته یې، خو دا ګمان مه کوه چې داسې زر به دې پرېږدو. د دغو ټولو خلکو کسات به له تا اخلم. ستا په اړه به هیڅ شکنجه او ځور هم ونه سپموم. ډېر زر یې امر وکړ چې له خونې څخه مې وباسي. په ډېر ادب سره ښکته شوم. د ملیحې له ساړه تندي څخه مې مچو واخیسته او ومې ویل، ملیحه جانې، اوس چې مې آن ستا له جنازې څخه هم لرې کوي او نه غواړي زه په خپله خوښه درته د ویر سندرې ووایم، هیله لرم په نږدې وختونو کې به له دغو ستمکاریو او بېرحمیو لرې په تلپاتې ځای کې سره وګورو او هیڅ وخت به سره بېلې نه شو. اوس د خدای په امان، د بیا لیدو په هیله، پرته له دې چې په زوره مې له کوټې څخه وباسي، له جنجال پرته ووتم او خپلې کوټې ته لاړم. کله چې خونې ته ننوتم ومې لیدل آسیا په یو کونج کې په چورتونو کې ډوبه ده. ورغلم، ورته ومې ویل، آسیې، ته یوازینی کس چې په دې کور کې له هر اړخه تر نورو امتیاز لري. راځه دلته کښېنه چې سره خبرې وکړو. هغې راته وویل، څه ووایم؟ ما ورته ویل، د ملیحې د مړینې په سبب پوهېږې؟ آسیې راته وویل، هو. په دغه 2 ورځو کې ورسره ډېر زیاتی وکړ. ګڼ کسان به ورته تلل او راتلل. هغې هم د دغو کسانو تګ راتګ نه خوښاوه. خلکو ګمان کاوه چې دې به د کور له وضعیت سره بلدتیا موندلې وي او کولی به شي ویې مني، خو په دغه 2 ورځو کې له هیڅ چا سره هم خبرې نه کولې. غلې او آرامه وه. په هغو کسانو کې یو ځوان چې تر نورو به ډېر ورته، لکه څنګه چې ځوان مشرې مېرمنې ته ویلي وو، هغې ورسره مینه درلوده.
مشره میرمن هم د دې خبرې په اورېدو ډیره خوشحاله شوې وه او ګمان یې کاوه په نږدې راتلونکي کې به ورڅخه هوسا شي او کوم مزاحمت به نه ویني. لنډه دا چې رام شوې ده لکه څنګه چې نن سهار خبره شوم ویل کیږي چې تیره ورځ هم ځوان ورغلی و. ملیحې هم خپله لیوالتیا ورښودلې وه چې ګنې مخ مې درته خلاص دی، له نورو سره داسې نه یمه، یو غوښتنه در څخه لرم. ځوان ورته ویلي و په ترسره کولو کې به هیڅ دریغ ونه کړم. بیا ملیحې ورته ویلي وو زه پخوا په تریاکو اخته ومه، څرنګه چې دلته نوې راغلی یمه زه یې ترې منع کړې یمه، نو هیله لرم یو څه تریاک راته برابر کړه. هغه احمق او ساده ځوان هم پرته له دې چې خپل ملګري خبر کړي یا هم مشرې مېرمنې ته څه ووایي یو څه تریاک یې ورته راوړل. هغې هم په داسې حال کې چې څوک ترې خبر نشي تریاک وخوړل. څه نور یې په خپل جیب کې پټ کړل او ویده شوه. موږ چې سهار خبرېدو ملیحې تریاک خوړلي، څرنګه چې 3-4 ساعتونه تیر شوي وو تریاک ویلې شوي و او خپل اغېز یې کړی و. له سهاره تر مازدیګره د هغې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه، لکه تا چې هم ولیده په پای کې مړه شوه. د اسیې خبرې مې په غور سره واورېدلې، څرنګه چې له بدو کارونو کرکه دیانت او خدای پالنه ده، نو خپل دغه ښه کار مې وستایه او نه مې شوی کولی ادعا وکړم چې د هغې دغه حرکت ځان وژنه ده، بلکې د دغه جرم مسؤل هغه کسان ګڼم چې زه او زما په شان په زرګونو نور کسان یې له هلاکت او بدمرغۍ سره لاس و ګریوان کړي. کله چې خپلې خبرې خلاصې کړې په چورتونو کې لاړم. د دې کور یوه اړونده جنۍ په بیړه راننوتله، پرته له دې چې پر آسیې رای ووهي راغله یو کت شوی کاغذ یې راکړ او له دې سره ووته. ما په ډیره بیړه کاغذ خلاص کړ، ومې لیدل د ملیحې خط و چې لاندینۍ څو کرښې پکې لیکلې وې. ګرانې خورې دا کاغذ به هغه مهال در رسیږي چې زه به د ژوند له محنته خلاصه شوې یمه. تر ډیرو څېړنو وروسته یوازینۍ لار چې د دې خلکو له ناولتیا او ناموس وژنې څخه مې د ځان د خلاصون لپاره وټاکله همدا وه. زه بریالی شوم. هغه ځوان چې له ما سره لار درلوده یعنې ما ته یې راپریښی و تیر باسم او یو څه تریاک ترې واخلم. ډیره هڅه مې وکړه چې تر تصمیم نیونې مخکې در سره وګورم او خدای پامانه یې در سره وکړم، خو له بده مرغه چې دغه هیله مې هم له ځان سره تورو خاورو ته یوړه. پوهېږم چې په دې کور کې به مې مرګ یوازې تا ته د خواشینۍ وړ وي او په هغه مصیبتونو او کړاوونو کې به یوازې پاتې کیږي چې در باندې راولي یې، خو له بله پلوه ډاډه یم چې ته به هم ډیره زر راورسېږي، له محنت او رنځ څخه له ډک ژوند به خلاصه شي. داسې مه ګڼه چې خدای مکړه په مرګ دې راضي یم، خو ګمان کوم وبه یې منې چې د ژوند معنا همدا ده. مرګ په زرګونو ځله تر دې ژوند غوره دی. د ډیرو لیکلو وخت نه لرم، ځکه ویریږم دوی زما په خیال خبر نشي. هغه څوک چې دا کاغذ در رسوي له هغو بدمرغو څخه یوه ده چې زما او ستا په شان دغه کور ته په زوره راوستل شوي او پاحشه شوې ده. هغه هم د زړه سوي وړ ده. زما له خوا له آسیې سره هم خدای پاماني وکړه. پر خدای دې سپارم خورجانې، د خدای پامان د لیدو په هیله. ستا د مصیبتونو شریکه او د بشر د جنایتونو شهیده ملیحه. د ملیحې مړینه د روزګار په ځواکمن لاس د بې شرافاتۍ په کشاله کې یو زورور ګزار و چې پر مغزو مې ولګېده. سره له دې چې همغه ورځ او نور شپې زما په اړه د بې شرفۍ کارونه لږ نه شول، بلکې ډلې ډلې خلک به د خپل شهوت د سړولو لپاره کور ته راتلل. ټول به زما خونې ته رالیږل، ټولې خوارې زما پر ډنګر او خوار بدن بارولې. د ملیحې تر مړینې څو ورځې وروسته مې مغزو کار نه کاوه. د حیرانو خلکو په شان په یو کونج کې غلې پرته ومه. وروسته تر دې چې څو ورځې بېساري ظلمونه راباندې وکړل، وروسته یې پرېښودم او نږدې 10 ورځې زما خونې ته رانغلل. دا زما د آرام ورځې وې چې بیا لږه ښه شوم او څه قوت مې پیدا کړ. په دغه ورځو کې په رښتیا هم باوري شوم چې خدای مې ازمایي، زما د صبر او زغم درجه امتحانوي چې څومره ده، ځکه تر هغې دایمي تبې او وژونکې ناروغۍ لاندې مې چې ورباندې اخته ومه هره ورځ د مرګ انتظار ویسته. کله کله به مې لیده چې حالت مې ډیر ښه دی او د هیڅ ډول ناروغۍ نښې په ما کې نشته. دغه حالت به 2-3 ورځې دوام کوو. تر هغه وروسته به بیرته حمله راباندې راغله. زما د رخصتۍ دغه ورځې ښه وخت و چې زه د خپلې عبرتناکې تاریخچې پاڼې زیاتې کړم
د رخصتۍ په یوه ورځ مې مور ته یو لیک ولیکه او هغې یا مې هم شاید ځان ته د خپل زړه دردونه بیان کړل، ځکه په حقیقت کې بل څوک نه وو چې زه ورسره خواله وکړم. څو ورځې کېدې له اسیا سره مې هم نه ولیدلې. یوازینۍ بوختیا مې دا وه چې کاغذ او قلم راواخلم او د ځان په اړه مې د لیکلو په موخه یو کاغذ راواخیست او څو کرښې مې ولیکلې. ګرانې مورې او پلار جانه، هغه لومړنی لیک مې هم چې درته لیکلی وو را سره پروت دی، خو ډاډه یم که تاسې ظاهرا ترې بېخبره یاست. روحن او په معنا کې مو هغه لوستلی او پر هغه څه چې پر ما تیر شوي خبر یاست. دا د خپل دویم لیک هم ستاسو په یاد لیکم. مورجانې، له نیکه مرغه وینم په دغو څو ورځو کې مې مرض ډېر شوی، که څه هم ځینې ورځې په ځان کې د روغتیا نښې وینم، خو وروسته چې ځورونکی شدت خپلوي پوه شمه چې د دغې ناروغۍ میکروبونه او جراثیم په تولید او زیږ اخته دي او په زرګونه نور بچي زیږوي. ما چې په ژوند کې تر ټولو تورې تیارې ورځې تیرې کړي دغه څو ورځې وې. څو ورځې مخکې مې د بدمرغیو شریکې ګرانې او بېسارې همسفرې ملیحې هم د تریاکو په وسیله ځان وژنه وکړه. ټول خلک له مرګ څخه ویریږي، کله چې نوم اوري لړزیږي. حق هم لري، ځکه ځان خوږ دی او هر چا ته خپل ژوند ګران دی. خو زما او د ملیحې په شان بدمرغو لپاره مرګ یو هوسا کوونکی نعمت دی. په حقیقت کې د خدای له خوا د بدمرغانو لپاره تر ټولو لوړ سوغات مرګ دی. فکر کوم زه به هم د ملیحې په شان ځان د ژوند له هغو مفاسدو خلاص کړم چې د دنیا د خلکو په لاس حاصل دي، خو له بده مرغه له دوو وجو نه توانېږم. لومړی دا چې د طبیعي او خدایي مرګونو په دروازه کې ولاړه یم او ویرېږم دیانت له اصولو خلاف رفتار مې نه وي کړی. دویم دا چې له ما څخه د مرګ وسایل لرې ساتلي او ډېره مې څاري. آیا دوی د هغه مرګ مخنیوی کولی شي چې خدای پاک راته ټاکلی؟ نه، دلته دوی د هغه د ارادې په مقابل کې هیڅ دي. خو نه پوهېږم خدای پاک به څه وخت د خپل کرم او مهربانۍ نظر را اړوي او ما به د ژوند له خواریو خلاصوي. زما د ژوند هره ورځ چې تیریږي لکه د یوه کس د یوې پیړۍ له خواریو سره چې مساوي وي، خو زه زغمم او صبر کوم. رښتیا پر ځان مې دومره صبر او زغم ګمان نه درلود. د ملیحې د مرګ په وروستیو ورځو کې چې زما د ژوند تر ټولو وحشتناکې ورځې وې، جماداتو زما پر حالت زړهسوی کاوه، خو هغه کسان چې پر ځانونه د انسان نوم ایښی پر ما ونه رحمېدل. د هغې جنۍ له مړي څخه هم عبرت وانخیست چې د دوی د جنایتونو له کبله شهیده شوې وه. زما په اړه یې خپله بېرحمي او قسات زیات کړ. هیڅ ډول بې ناموسي او بې حرمتي راڅخه نه سپموله. دغلته دی چې ځان ته یو سولیدلی منطق خپل مدرک ګڼي، ځان پر حقه بولي او وایي موږ رانیولي یاست. ما ته وایي ستا د ملګري د پور ادا کول هم پر تا دي، ته یې باید د سپارلو له اودې ووځې. آیا دا د شرم وړ نه ده چې که هغوی پور هم را باندې ولري، دوی مې د ناموس پلورنې له لارې مجبوروي چې دا قرض ادا کړم؟ چا دا پور زما پر غاړه واچاوه؟ داسې ښکاري چې باید د نورو د جنایتونو پور زه هغه هم په دې وضعیت ادا کړم. آیا د نړۍ په قانون کې د دې ډول کارونو لپاره څه مجازات پیشبیني کړي دي؟ بشري ټولنې چې تر ټولو سخت مجازات وضع کړي اعدام دی. خو آیا هغه کسان چې یا د جنون یا هم د نارینه اعصابو د تحریک په واسطه د یوه سړي مخې ته درېږي، د یوې ګولۍ یا هم د چړې په ټپ مقابل لوری له منځه وړي، د هغو مجازات له هغو کسانو سره چې بېګناه نجونې له شرافت، حیثیت او ناموس څخه بې برخې کوي او د هغو د اعدام او له منځه وړلو هڅه کوي برابر دی. اوس ډاډه یم چې دا طبقه له هر ډول مجازاتو معاف ده او له هغو څخه هیڅ ډول بازخواست او پوښتنه نه کیږي. د فقر او فلاکت شدت پر یوه داسې انسان برید کړی چې د ژوند لار هم ورباندې بنده ده. نو د خپلو ماشومانو د خېټې ډکولو لپاره د یوه جام یا هم کډوي په غلا کولو لاس پورې کوي. که هغه ته مجازات ټاکل کیږي، همغه مجازات به وي چې تر ټولو بدو خلکو ته هم ټاکل کیږي او دغه کس باید په ډول ډول شکنجو اخته وي. خو د خلکو د لوڼو او نواميسو غلا کوونکي په آزاد ډول ګرځي. هیڅوک او هیڅ قانون نشته چې هغوی وپوښتي. نو ځکه انتقاد لرم چې قوانین او مدنیت ناقص دی. د پوهانو او مشرانو افکار هم نه دي توانېدلي چې د دغه ډول جنایتونو لپاره کوم قانون وضع کړي. که وضع شوی هم دی نو یا یې په ترسره کولو کې عاجزه دي یا په خپله جنایتکاره مجرمین او د هغو شریکان دي.
د دغو مفاسدو د له منځه وړلو لپاره د مجازاتو قانون کافي نه دی. باید خلک خپلو حقوقو او هغو دندو ته ځیر کړو چې د خپل نوع په وړاندې لري. د دغو جنایاتو د له منځه وړلو لپاره باید د خلکو په اصلاح پیل وکړو. د مثال په توګه که یو شریره انسان ونیسي، څو میاشتې یا څو کاله بندي کړي او ویې ځوروي، دا کار په خپله یوه نوې وحشتګري ده چې د پلي کوونکي متمدن او هوښیاره قانون جوړونکي خلک دي. خو کله چې د هغه شریر انسان د زندان قانوني دوره پای ته ورسېده او بیا په خلکو کې لار ومونده، بیا به په شرارت او بدجنسۍ پیل وکړي، لکه څنګه چې څو ځلې لیدل شوي، غله نیول شوي، مجازات کړي دي، زندان ته اچولي. خو د ازادۍ په لومړۍ ورځ بیا په غلا پیل کړی او بیا د زندان لار نیولې ده. هغوی زندان خپل لنډمهاله استراحت ځای ګڼي، نو ځکه د قوانینو ناقصوالی جوتیږي. زه اعتقاد لرم د فساد د له منځه وړلو لپاره باید د زندان او شکنجې پر ځای اجباري تعلیم را مخې ته کړو او په ټوله نړۍ کې پلی کړو. د ښار او کلیو ټول میشت خلک زده کړې ته اړ باسو او د هغوی ذهنونه د انسانیت سپېڅلې دندې ته ځیر کړو. د قانون پر ځای د ټولنې د اصلاح لپاره عملي او علمي او اخلاقي موسسو ته اړتیا لرو. باید اجباري زده کړه جوړه کړو. د انسان او حیوان امتیاز په فهم، فضل، کمالونو او اخلاقو پورې اړه نیسي. که خلک ناپوهه وي، له حیواناتو څخه څه توپیر لري؟ له هغوی څخه دغسې کارونه ترسره کیږي لکه اوس چې زه پکې راښکېلی یم. د ناپوهۍ د له منځه وړلو لپاره باید ځینې قوانین تدوین کړو. خلک باید ورورګلوۍ، دوستۍ، یووالي او مینې ته وهڅوو. تر اوسه له مجازاتو څه لاسته راغلي دي؟ د دنیا او بشریت له عمره زرګونه کلونه اوړي. بشر د تل لپاره ظالم او جبار پاتې شوی. د پاچاهانو او مشرانو لخوا تل سخت او توند مجازات کارول کېدل. خو آیا د جنایاتو زیاتېدونکې کچه راټیټه شوې ده؟ خو کله چې د پوهې او معرفت رڼا په دماغونو کې لار پیدا کړي او خلک څه ناڅه د ځان په پیژندنه پوه شي، هغه وخت به غیر انساني جنایتونه او کارونه رالږ شي. د دوستۍ جنبې به د هغوی پر حیواني شهوتونو غلبه وکړي او په دې توګه به تقوا لرونکي، لوړ، مینهناکو سپېڅلي خلک زیات شي. تاسې خیال کوئ آیا واقعا هغه خلک چې موږ یې غلا کړلو او د دوی دا ملګري چې زموږ د نابودۍ لپاره یې دغه کرکجنه او بې شرفانه وضع خپله کړي، د خپلو کارونو په ناولتیا خبر دي او پر ضالت یې پوهیږي؟ نه، دوی په مرکب جهل کې ډوب دي او واقعا زموږ په باره کې ځانونه د دغو ستمکاریو لپاره پر حقه ګڼي. لومړی طبقې خو له ځان سره خیال کړی چې یو تجارت یې کړی او د سوداګرۍ لپاره یې ښه مال پیدا کړی دی. دویمه هغه هم تصور کوي چې یوه متا یې رانیولې چې باید ګټه ترې واخلي او بله یې بدن د خپلو معاملو خوالي او بدوالي ته ځیر نه ده، بلکې دوی د ځان لپاره په یوې دندې قایل دي چې باید د خپلې متا په پلورنه کې تاوان ونه کړي. اوس څوک دي چې هغوی پر خپلو تېروتنو وپوهوي او پوه یې کړي چې دغه کار چې تاسې یې کوئ شرافتمندانه تجارت نه دی. کله دې لارې میلیونونه روپۍ ګټه هم وکړئ، د هغو څو برابر مو د بشریت ټولنې ته زیان اړولی دی. یوازینی لامل چې کیدای شي دوی له دغو غلطو افکارو راوګرځوي معرفت، پوهه او اخلاق دي. مورجانې لنډه دا چې که زه دا کرښې ولیکم نو آیا لومړی به داسې کس پیدا کیږي چې په ټولنه کې خپرې کړي؟ او دویمه دا چې زما لپاره به یې لیکل چې اوس د اخلاقو د دغه فساد نانځکه یم او په دغه جنایتونو کې راښکېلی یم څه ګټه ولري. او رښتیا زغم او طاقت مې پای ته ورسېده. زما په نشتون کې به پر تاسو څه راغلی وي، څومره وحشتناکې ورځې شپې به مو په ویر سره تېرې کړې وي او پاتې عمر به څنګه تېروئ. زما په نشتون کې به څومره نورې بدمرغې ورځې وګالئ. ستاسو سوچ مې هر وخت په مغزو کې غځونې کوي. خپلې بدمرغۍ هېروم، ستا او پلارجان او ناکامه کوژدن ته مې تر سترګو د حسرت اوښکې تویوم. ګرانې مورې او پلارجانه، غم او غصه مه کوئ. هر څوک یو تقدیر او برخلیک لري، نو ښکاره ده چې زموږ تقدیر هم همداسې و. تندی پرانیزه چې ما او تا ته د اختیار دروازه نه ده پرانیستې. شاید خدای به پر موږ لطف او مهرباني کړې وي، موږ یې د عامه جهالت قرباني کړلو چې د نورو خلکو د عبرت هنداره ووسو. له دې لارې غوښتي خپل بندگان له شیطاني دسایسو، ورکاوۍ او خطاګانو څخه راوګرځوي.
کاشکې هم داسې وي خلک زموږ له حاله خبر شي او د ځان د اصلاح لپاره هڅه وکړي. که رښتیا هم همداسې وي نو قرباني مبارکه ده. نوره ستړې شوم، کاغذونه مې هم خلاص شول. په نږدې راتلونکي کې به بیا له تاسو سره د زړه خواله وکړم. خدای مو وساته. ستاسو حوصله ناکه لور سلګۍ. د ورځو حساب او د نیټو ساتنه د هغو کسانو لپاره دی چې ژوند ته لیوالتیا ولري. زه چې ورڅخه بیزاره یم، شپه او ورځ مې په یوه بڼه یعنی په ماتم، ویر او غم کې تیریږي. زه له ورځې شمېرنې سره څه کار لرم؟ کاشکې مې د مرګ نیټه پیژندلی چې د هغې ورځې په مینه مې د ورځې شمېرنې پر ځای به مې ساعتونه او دقیقې شمېرلی. اوس مې د ژوند وضعیت له هغو کسانو سره ورته ده چې په عمري محبس محکوم شوي، ځکه هغوی هم د ورځو حساب له لاسه ورکړی او یوازې له یوې تورې او نه ختمېدونکې شپې سره سر و کار لري. زما او د هغوی ترمنځ دوه اختلافونه شته. لومړی دا چې په عمري حبس محکوم خلک سختو کارونو ته نه پرېږدي، خو زه هم پر سختو کارونو سربیره له ډېرو ستونزمنو اعمالو بې برخې نه یم. دویم دا چې دغه ډول محکومین د خیال په آرامۍ او د اروا په ازادۍ سره کولی شي د خپل ستونزمن وضعیت په اړه سوچ وکړي. خو له بده مرغه زه ترې بې برخې یم. اروا او خیال مې هم آزاد او راحته نه دی. هغوی یوازې یو فکر لري، خلاصون. خو زه په زرګونو فکرونه لرم چې یو یې مرګ دی. یوازینی امتیاز چې زه پر هغوی لرم دا دی چې زه د ورځې او رڼا په لیدو توانېږم، خو هغوی یوازې په تیارو کې ژوند کوي. نو ډېره خوشحاله یم که ما هم په یوه توره څاه کې واچوي او له دغه زندان څخه مې وژغوري. د ناموس وژنې په دې کونج کې مې د خپل سقوط د ورځې حساب هیر کړی او نه پوهېږم څو ورځې کیږي. د فلاکت په دې څنډه کې اسیره شوی یم. یوازینی لامل چې په دغو ورځو کې بوخته ساتلی یم او زما د خوښۍ سبب شوی د ناروغۍ د حملې تیزوالی دی. بله خوښي مې دا ده چې د سفلیس ناروغي نښې مې هم په ځان کې لیدلي. زه بې ځایه د غم نوم ورکوم. حال دا چې ډېرې شپې مې سلا او ډاډ راکوونکی امید همدغه ناروغیانې دي او بس. رښتیا له مرګ سره مینه کول هم یو خوند لري. هوکې څو ورځې کیږي چې د خپلو همجنسیانو د پاملرنې او پیرزوینې له کبله په سفلیس ناروغي اخته شوی یم. حیرانه یم سره له دې چې پوهېږي دا ساري ناروغي وژونکې هم ده، نو ولې راڅخه لاس نه اخلي او لږ تر لږه پر نورو خلکو نه رحمیږي. سفلیس د درملنې وړ ده، خو آیا د نري رنځ ناروغي هم درملنه لري؟ دا هم یوه بله بدمرغي ده چې په دغه هیواد کې روانه ده او هیڅوک یې د سمون په فکر کې نه دي. په حقیقت کې فاحشه خانې د میکروبي او وژونکو ناروغیو مرکز او کان دی. د دغه چاپېریال په زرګونو ځوانان دغسې ودانیو ته ورنوځي او خپل شهوت تر سړولو وروسته بیرته ترې راوځي. دوی له ځان سره په میلیونونو میکروبونه وړي او په ټولنه کې خپروي. په دې توګه یو هیواد د تباهۍ او نستۍ کندې ته اچوي. هیڅوک هم نشته چې د مخنیوي لپاره یو کوچنی ګام هم اوچت کړي. په دې موده کې مې یو ښاري یا روغتیایي طبیب هم ونه لیده چې دغو کرک پارونکو شومو ودانیو ته لاړ شي، فاحشې معاینه کړي. همداراز هغه کسان چې په ساري ناروغیو اخته دي درملنه او د لنډ مهال لپاره د خلکو له معاشرت څخه لرې وساتي. د مثال په توګه که یو طبیب راغی او دغه معاینات یې ترسره کړل او ویې غوښتل یو تن تر درملنې لاندې ونیسي، کومه دی هغه روغتون چې دغه ډول خلکو ته د دولت یا ملت لخوا جوړ شوی وي؟ کومه دی هغه نافذ ستر او غوڅ قدرت چې د فسادي ودانیو خوندان اړ کړي دغه ډول ناروغان د خلکو له نږدېوالي لرې وساتي؟ د مشرې مېرمنې په قول زما او زما د ملګري د رانیونې لپاره یې $4,000 ورکړي، خو یقین لرم چې هر یوې ته یې له $25 زیاته پانګونه نه ده اچولې. که هر څنګه کیږي باید دغه قیمت د زرګونو کسانو په واسطه له ما بشپړ کړي او له دې لارې ګټه واخلي. هغه لس نه بلکې زرګونه کسان تر $100 قربانوي. هغه به د خلکو کورنۍ روغتیا او سلامتي ته څه خیال وساتي؟ هغه یوازې یوه موخه لري چې هغه پیسې دي. له هرې وسیلې چې وي باید لاسته راوړي. لنډه دا چې کله زما له وروستۍ ناروغۍ خبره شوه ویې ویل د فاحشو لپاره سفلیس کوم نوی چیز نه دی. زه خپله څو ځله ورباندې اخته شوی یم او بیا مې درملنه کړي. نو څرنګه چې ستا مزاج قوي دی درملنې ته اړتیا نه لري. د مزاج قوت دغه ناروغي له منځه وړي. هغه چې له هغې ورځې زما له دغې ناروغۍ خبره شوه
خپل اکثره مشتریان به ما ته رالیږل. دا هم یو نوی جنایت و، ځکه وېرېده چې په نږدې ورځو کې له پښو ونه لوېږم، بیا به په درد نه خورم. څومره چې وکړی شول زه یې وځورولم. په حقیقت کې د دغو کرښو په لیکلو شرمېږم، خو څه وکړم په لیکلو یې ناچاره یم، ځکه چې همدغه شرموونکي توضیحات او پرله پسې جنایتونه زما له رنځ او خوارۍ څخه د ډک ژوند تاریخچه جوړوي. یوه شپه یې سینګار کړم او عمومي خونې ته یې بوتلم. هلته ډیر کسان ناست وو، شراب یې څښل او ساز و نڅه یې کوله. څو تنه نورې فاحشې هم وې. مشره مېرمن هم د مجلس په سر کې ناسته وه. څرنګه چې د بېلابېلو ناروغیو له کبله ډېره کمزورې او ډنګره شوې یم او رنګ مې زیړ شوی، نو مخکې له دې چې خونې ته مې ننه باسي د فاحشو په کتار کې ځای راکړ. ومې لیدل چې د ټولو مجلس سترګې راواوښتې. د شرم او غصې له کبله مې سر ښکته ونیوه او هیڅ رای مې هم ورباندې ونه واهه. مشره مېرمن راغله او په غوږ کې راته وویل، نن شپه د دغو ښاغلو هرکلی ستا پر غاړه دی. که دې بیا بد اخلاقي وکړه، د هغې شپې په شان به دې بیا تر لغتو سکانو لاندې نیسم. ما په غوسناکه نظر ور وکتل او هیڅ مې هم ونه ویل. تصمیم مې ونیوه دا منزل هم تر پایه وهم او د دغو کسانو د جنایاتو له دې برخې هم ځان خبروم. یو مجلس کوونکي وویل، له هغې شېبې چې دغه مېرمن راننوتله، نه پوهېږم مجلس ولې غلی شو. بل وویل، نه پوهېږم د دې په صورت او مخ کې څه اثر پروت دی چې موږ ټول یې ځان ته متوجه کړو. بل بیا زیاته کړه، د دې لپاره چې دغې وضعیت ته مې تغییر ورکړی وي، له ټولو ښاغلو اجازه غواړم چې ساقیتوب ما ته راوسپارئ. ټولو د هغه وړاندیز ومانه او د خندا غږ یې اوچت شو. سازندګانو د مشرې مېرمنې په امر ساز وهلو پیل وکړ. ګیلاسونه یې ډک کړل او ویې ویل، دا به د چا په سلامتۍ څښو؟ هر چا یوه خبره وکړه. وروسته د مشرې مېرمنې په امر ټولو وویل، باید د سلګۍ په سلامتۍ یې وڅښو. په دې وخت کې یو ځوان چې ګیلاس یې په لاس کې ورانږدې شو، ما په ځان کې یو لوی انقلاب احساساوه. ومې لیدل چې تر دې زیات د کېناستو توان نه لرم. اوچته شوم چې له خونې ووځم. څو کسان مې مخې ته ودرېدل او زما د وتلو لار یې بنده کړه. د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول نهمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.